یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې سړی په غسلخانه کې غسل کوي او اوبه یې په سطل کې ځان ته ایښي، اوس د دا غسل ځینې څکان هلته په اوبو کې مښلي، او یا چې سړی په یو لوټه باندې د دې سطل څخه اوبه راخلي او لاس یې په اوبو کې دغسې لوند سي، دا اوبه خرابېږي که یا؟ جواب بالله توفیق. د دې محترم ورور په جواب کې وایي چې محترمه که چیرې پر لاس باندې ظاهر نجاست نه وي، نو ځکه په اوبو باندې لوند سي او اوبه نه په مردارېږي، او د هغه رقم که چیرې دا د غسل څکان پکښې کې ولویږي هم کم تاوان نه ورسوي. بحر رائق صفحه 4 جلدی اول، رد المحتار صفحه 198 جلدی اول، فتاوی یوسفیه صفحه 120 جلدی دریم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.